د اشغال دورې ادارې فساد د افغانستان حکومتي او ټولنیز بحران. د افغانستان د اشغال پر مهال اداري فساد د جمهوریت نظام تر ټولو ستره ستونزه وه او د سرطاني تومور په څیرې په ټولو عناصرو کې ریښې غځولې وې. دا فساد چې د نیو وګړو ځواکونو له شتون او د حکومت د نوو جوړښتونو له رامنځته کېدو سره پیل سو، له وزیرانو څخه نیولې بیا تر ټیټو مامورینو پورې هم پکې ښکیل وه. د شفافیت د نړیوال سازمان په راپور کې افغانستان ته په پرله پسې ډول د نړۍ د فاسدو هیوادونو په سر کې ځای ورکړی و او دا ستونزه له جمهوریت نظام څخه د خلکو د ناخوښۍ او د هغه د نسکورېدو له اصلي لاملونو څخه و. سیاسي فساد ټاکنې چې د دیموکراسۍ د سمبول په توګه بلل کېدې د پراخ فساد په ډګر کې بدلې سوې وې. د دې پروسې په ترسره کولو کې د زیاتو لګښتونو سره سره د ټاکنو پایلې مخکې له مخکې ټاکل سوې وې. د نوماندانو د بریا په اړه پریکړه د خلکو په رایو نه بلکې د کورنیو او بهرنیو لاسونو لخوا ترسره کېدل. د جمهوریت نظام دوه ولسمشران حامد کرزی او اشرف غنی په داخلي او خارجي ملاتړ سره واک ته ورسېدل. د ولسمشرۍ، ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو په ټاکنو کې پراخې او ښکاره درغلۍ وسوې چې د خلکو رښتینی رول تر یوه سمبولیک حضور پورې محدود کړ. دغه حالت په ټول نظام کې د خلکو د بېباورۍ لامل سو. اخلاقي فساد اخلاقي فساد د اشغال پر مهال یو له سترو ستونزو څخه او د جمهوریت نظام په وروستیو کلونو کې خپل اوج ته ورسېده. دا ستونزه له ولسوالیو څخه تر مرکزه او حتی ولسمشرۍ ماڼۍ ته هم غځېدلې وه. ډېرې ښځې چې په دولتي دفترونو کې کار کوي د ځورونې قرباني سوې او د ناامنه او سپکاوي چاپیریال سره مخ سوې. سره له دې چې جمهوریت نظام د ښځو د حقونو په ملاتړ شعارونه ورکول، خو د ښځو د کرامت او خوندیتوب لپاره کوم جدي عملي ګامونه پورته نه کړل. دې حالت د خلکو په منځ کې د نظام انځور ته ډېر زیان ورسوي. اداري فساد پراخ اداري فساد د جمهوریت نظام په ټولو برخو کې موجود و. د بن له کنفرانس او د حکومت د نوو جوړښتونو له رامنځته کېدو وروسته په میلیاردونو ډالر بهرنۍ مرستې افغانستان ته ځانګړې سوې، خو د هېواد د بیارغونې پر ځای دغه سرچینې د دولتي چارواکو ترمنځ د شتمنیو د راټولولو او ناوړه ګټې اخیستنې بنسټ وګرځېد. رشوت، اختلاس او تبعیض په دولتي ادارو کې یو معمول ګرځېدلی و. د شفافیت نړیوال سازمان د 2018 کال د راپور له مخې افغانستان په نړۍ کې 4م فاسد هیواد و او اشرف غنی هم په 2021 کال کې د نړۍ تر ټولو فاسد جمهور رئیس وپیژندل سو. په جمهوریت نظام کې پراخ فساد چې په ټولو سیاسي، اخلاقي او اداري اړخونو کې ریښې غځولې وې، د خلکو باور یې په بشپړه توګه له منځه یوړ او نظام یې نسکور کړ. دا فساد د بهرنۍ لاسوهنې او داخلي بېکفایتي پایله وه او دا یې وښوده چې د روڼتیا نشتوالی او جوړښتي فساد څنګه یو حکومت له منځه وړي.